السلام علیکم پښتنو ورونو او خویندو. امید دی چې تاسو به روغ جوړ وئ او تیر شوي درسونه به مو زده کړي وي او مفید به درته تمام شوي وي. تېره شوې ویډیو کې موږ او تاسو د وانټو په اړه خبرې وکړې او په وانټو باندې مو مثبتې جملې جوړې کړې. نو امید لرم چې هغه ویډیو به تاسو کتلې وي او یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي. په دې ویډیو کې راځو په وانټو باندې منفي جملې جوړو چې څنګه کولی شو په وانټ باندې یا په وانټ باندې موږ او تاسو منفي جملې جوړې کړو. نو دا یادونه مو هم کړې وه چې په وانټ چې دی دغه بیخي زیات استعمالیږي په انګلیسي ژبه کې او شاید تاسو خپله هم لیدلی وي چې څومره د استعمال وړ دی. نو ډېر یو مهم لغت دی باید چې زده کړل شي. نو راځئ چې په ویډیو او په جملو باندې پیل وکړو. خو یوه هیله درڅخه کوم چې که مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ د دې ډول نورو ویډیوګانو لپاره. راځئ چې جملې شروع کړو. لومړی جمله ده په وانټو باندې منفي جمله یعنې نیګیټیو سنټنس، خو هغه هم په سمپل پریزنټ ټینس کې او دا خبره هم درسره په یاد ولرئ. یعنې کوم وخت چې تاسو په وانټو باندې منفي جمله جوړوئ نیګیټیو جمله جوړوئ نو تاسو باید هغه جملې ته وګورئ چې دغه جمله په کومه زمانه کې جوړوئ نو د همغه زمانې اګزیلري ورب باید تاسو استعمال کړئ. نو اوس تاسو راځئ زه درته جوړوم تاسو فکر ورته کوئ. لومړی جمله زه درته جوړوم په سمپل پریزنټ ټینس کې. I don't want to go. I don't want to go. زه نه غواړم چې لاړ شم. I don't want to go. زه نه غواړم چې لاړ شم. دا جمله په سمپل پریزنټ ټینس کې ده او مفرده جمله ده، له همدې وجې ډو استعمال شوی دی. اوس یوه بله جمله پر سمپل پریزنټ ټینس کې په ډز ناټ باندې. He does not want to play. He does not want to play. He does not want to play. هغه نه غواړي چې لوبه وکړي. او تاسو هم کولی شئ چې دغه دوو جملو په مرسته نوره جملې خپل ځان څخه جوړې کړئ. بله جمله هغه هم په سمپل پاست ټینس کې. I didn't want to go. I didn't want to go. ما نه غوښتل چې لاړ شم. I didn't want to go. ما نه غوښتل چې لاړ شم. یعنې په تیر وخت کې ما نه غوښتل. یو لنډ او مهم تخنیک به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو د هغې په مرسته کولی شئ بیخي زیاته جملې په وانټ باندې جوړې کړئ، هغه هم نیګیټیو جملې. که چېرته تاسو په دغه جملو ته فکر نه وي کړی نو اوس راځئ سم فکر ورته وکړئ او دا خبره درسره یاد کړئ. هغه تخنیک په دې ډول چې په هره زمانه کې چې تاسو وغواړئ چې په وانټو باندې جمله جوړه کړئ نیګیټیو جمله، نو تاسو فقط دومره وکړئ چې د همغې زمانې هغه منفي سټرکچر چې ده هغه راوړئ او فقط له اګزیلري ورب څخه وانټ وروسته بس نور به جمله په همغه زمانه کې جوړیږي، په خپله به جوړیږي چې دا یو ډېر اسان چل دی او اسانه طریقه. د هغه زمانې منفي سټرکچر راوړئ او په منځ کې وانټ ور خو وروسته له اګزیلري ورب څخه لکه مخکې چې ما درته جوړ کړي چې هغه ټولې په دې طریقه باندې جوړې شوي دي. نو زما په فکر چې که چېرته تاسو دغه سټرکچر استعمال کړئ نو انشاءالله کوم مشکل به درته پکې نه وي. نو په همدې خاطر زه هم ورڅخه تېرېږم، نور به ویډیو نه پرې اوږدوم، فقط تاسو دا چل او دغه طریقه ورسره وجنګوئ، نور به انشاءالله مشکل نه وي. که بیا هم نه ورباندې پوهېدئ نو تاسو په کمنټ کې ماته ولیکئ، زه به انشاءالله بیا په بله ویډیو کې زیاته جملې درته ورباندې جوړه کړم تر څو تاسو بیا ښه ورباندې پوه شئ او یا به بله ځان ته مستقله ویډیو درته ورباندې جوړه کړم. په هر حال دا ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. خدای دې وکړي چې تاسو ته مفیده او ګټوره تمامه شي. نو ویډیو درسره لایک او هم دوستانو سره شیر کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. بیا چې تاسو حضور ته حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ او لوی الله مو مل شه.